شو دا وتښتېده. دا خبره مه کوه ستا تر مخه ولاړم تا قلم راواخه قلم مې راخیستی نو دلته څه لیکلي ما په خیال زه دې په جیب کې ولیدلم دا چم دې وکړي کټ کړی دې دی ځکه ستا خواته هغه ټینګلیټ ستا ته را دوکې به نه کړ ګوره دوکې نه منم صحیح ده هغه به تا بل چا څه کټر دي دوکې د هیکینګ ماسټر یم د هیکینګ داسې مزیداره دوکه به وکړم چې ته ما والله تاسې معاف یې ته معاف یې وصال ته معاف یې خبر دا غټې غټې بلاګانې چې دي د چا د اکاونټونه چې په هوا شي هر بچی نه غم یې مه کوه هغه موږ غم خوړلی دی چې به سهار راباسي ته به زما اکاونټ خو ټیک و داسې چل وشو هغه غم موږ خوړلی دی هغه ډېر کوشش کړی دی غم یې مه کوه پنشمنټ وایي زیارت وایي پنشمنټ وکړه زه صرف در سړي دا خواهش دی ارمان یې دی صرف دلته کې زیډ ودیږه زیډ پور ایپل زما یو ملګری دی نوم یې دی ترګیز ما دې قاتلانې ما ځوانان وژلي دي وصاله دلته راته ګور زه مجرمه 302 یم خانان وژلي دي هغه یو الفاظ دی ډېر ارمان په زړه لرم چې یو چا ته ورورسوم خو زه نه وایم زه غلط الفاظ نه استعمالوم او زه مسکان چې کله الله تر اوسه ماشینه وصاله چوپ کېنه ته به دا خبرو نه پوهېږې چوپ کېنه دا ګوته دې کښته کړه یو خبره خو بله واوره که نه او ما چې کله وصال ده وایي چې څه شو ستا هغه ګفټر چې کله راغو ما باندې سر وګرځولو هغه خپله چندماران دي مړه ته ګفټران راوله د ټیک ټاک چندماران مه راوله چې خپله هغه چنده غواړي ته ما ته ګفټر راوله سینډر راوله سینډر پنشمنټ هم درته وکړم ته خو یو ځل وتښتېدې د ټیک ټاک چندمارانو تعریفونه به نه کوې صحیح ده زه د ټیک ټاک چندمار نه منم زیارت قربان وکړي چې دا ځان در باندې دا باندې کار نه کېږي ورته زمری ووله نه به زمری تا وي 3000 تا اسیم زمري ورسره یي اسیم ټول زمري دي څه کمي یې ده یو دي تا ته پکې درولي زیارت د اصل لانجه ستاسو د چندمارانو حکومت ډېر کم دی ختمیږي د خیره خان صاحب بیا راشي کرسۍ به ونیسي دا د لوټو ځای نه دی دلته پی ټي آی پکار ده پی ټي آی دا د پی ټي آی پاور دی شیشه ور سره وټکول ځان ته خپله سینډینګ کوي او که نه لو فرحه وکړه ټول به در پوه دي اوس یې صحیح خبره وکړه پغلا یې لیدلی شه پغلا یې لیدلی سینډینګ نه پوهېږم صرف په هیکینګ څنګه نه پوهېږې یو دې کېنولی دی آی ډي راته ښه یې وایه دا چې دی ختمه که په دې پوهېږم نه مړه موږ چا سره څه کار دی دا ډېر زما دا کارونه موږ نه کوو زیارت وایي ورته غلط الفاظ که دې وکړي دونې به دې بې عزته کم زیارت ګل ته ووایه چې بیا دې ورته ټول اوقات در ښیم چې غلط کمنټ نه کوي نه د هغه الفاظ چې ده استعمالوي ورته د هغه ولې د هغو سره بېرته یو ځای هم سولې ورته لږ خپل ضمیر ژوندی که هلکه جلات خانه کورودان زما په باره کې به نه ورته ښه کمنټ کوې نه به بد کمنټ کوې بیا دې ورته اوقات در ښیم چې ستا څه اوقات دی وجنې بیا نه اوقات یې ورښیم او د ډېر خطرناک جنۍ ده والله زه بیا د خلکو اوقات ډېر ښه ورښیم چې څه دي اوقات دی ورته چمچې مه لګوه موږ چمچو والا نه یو هلکه شیشه وټکوئ مخکې شوه رانه ګټلو رانه میچو ځه نو تا دومره مونږ دې کس وتښتول کیسې چمچه نو تا دومره غوسې پې وکړي هغه لاړو څه مرماني
زه غوسه نه کوم، زه حقیقت ویل کوم، تر ډېره حده یې نه کوم چې څوک دومره زیات شیړل کوي. زما څه کار نشته چې زما په باره کې څوک داسې الفاظ کوي. دا کم الفاظ چې هغه کوي دا ډایلاګ یې ډېر وغورځولې، په دغه وجې مې ورسره ختمه کړه، ځکه خو په ګیم نه ورسره راځم. ډېر سوالونه یې وکړل. زه هغه انسان سره په ګیم راځم، هغه انسان زه فالو کوم چې کوم کې انسانیت یې، پښتو یې پکې ګپ شپ دا د ما او تام لګو په دایرې کې لګو، نو هغه تر دایرې بار وځي. دا رقم الفاظونه چې کوم الفاظونه هغه استعمالوي موږ ته دا والا نه یو، ما بار بار هم ورته ویلي دي چې هغه سوچ ماته مه کوه. عزت در کوم، عزت غواړم. هر پښتون که د لر دی که د بر دی ماته قدرمند دي. اوس نشته لاړو جوړې زیارت. سلام جلکۍ. وعلیکم السلام عمران خان. دوی ماته هغه سوچ کړی دی چې چمچې لګوي، دا چمچې تاسو شاه ورته لګوئ، زه هغه چمچه نه یم چې ماته به غلط الفاظ کوئ. تاسې ورته دا چمچې لګوئ. که په دې څیز باندې خو زه نه پوهېږم، نو ځکه مې درته ویل چې ته لا ماشوم یې. زه خو چې دی بس چې په څه پوهېږم هغه بل څیز دی، په ټیک ټاک دومره نه پوهېږم. ته غالب په دا پوهېږې چې جلات خان په باره کې نجونو ته تعریفونه وکړي، هغه ناخبره یې بدنامه کړي. نه جلات خان له خو زه چې دی د ثواب کار کوم، څوک ورته ګورم چې واده یې وکړو. زیا تhank you. چې جلات خان د رښتیا افر ته چاته ورکوي، د هغې دپاره د کفن غم هم ورسره سره خوره ورته دا کفن چې څنګه زړه مات سي راځه. ملاله جار سم ستاسو د ګلونو ډبلیږي سهولت ډبل کوي، لږ ګفټینګ وکړئ. بادشاه خان مننه.